څه مطلب مسلمانانو کې به فتنه جوړېده دې دپاره ته ته هېڅ نه وله ښه یعنې علي رضی الله عنه فتنه نه غوښتله نه او تاسې دا فتنه غواړئ فتنه د تاسې غواړو موږ دې نه غواړو قربان خو تاسې د صحابه توهین کوئ وایي صحابه راغلي صحابه او توخین ته نه کوو صحابه او توخین چو کوي اوس کنځل نه ما کوه نه خو وایي چې د صحابه او ته د مو صحابه نه یو قربان مو مطلب خرابو خلکو ته مو صحابه نه یو او صحابه نه مو سرونه اجر دي نو سید هغه ما ته معلوم دی تاسو په کتاب کې تاسو نوشیروان ته جنتی ویلی ده نوشیروان دی ایران په باچیانو کې پخواني باچیانو کې تیر سوی لوی کافر او مشرک و تاسو هغه ته جنتی ویلی دي او رسول الله سي چاته جنتی ویلی دي هغه تاسو نه منئ قرآن سي چاته جنتی ویلی هغه تاسو نه منئ معلومه خبره ده هغه تاسو ما منئ نه در باندې منو نه يهوديان مني نه مجوسيان مني هیڅوک نه مني تاسو ما منئ لیکن تاسو دا توهین ولي کوئ د ته ویلې کنځلې کوي مو امامون ته کنځلې کوي ویډیو ته پلی کوم یا دې هیڅ توهین موږ نه ده کړی الحمدلله ته پلی کوم که چا ما ته د رسول الله د صحابه و توهین وکړل بیا ما ته څوک تر صحابه و قدرمن نسته نه قربان مو صحابه و توهین نه کوو خو خراب خلکو ته مو صحابه نه نیایو شاباس ښه اوس به دې ځای ته راسو عمر رضی الله عنه ته علي رضی الله عنه خپله لور په نکاح ورکړې وه خراب سړی و که ښه سړی و خراب یعنی علي رضی الله عنه العیاذ بالله خپله لور بیبي خراب سړي ته په نکاح ورکړې ټوله روایت درویغ دي دا ټوله درویغ دي نشته دی مو کتابو کې د تا په کتاب کې که صحیح د امام خبره دي د ودې الله بنده د امام خبره امام صادق علیه السلام وایي چې ودې ځای د ام کلثوم نکاح له عمر رضی الله سره سوي وه علي رضی الله سره کړې وه او دا په رضا د علي رضی الله باندې سوي وه دا ټوله تاسې مطلب ځانونه مغه کړي دي بیا مو امامونو سې ورچولي چې دغه لیکلی دا کتاب دغه امام لیکلی دی ودې الله بنده نو د تا ټول مذهب موږ لیکلی ده زه بې له سلو کتابونو درته وښیم دا اصل کتابونه دې موږ لیکلي دي ارتای کوي نه ښه دا راتای به یې کړم په سترګو راتای به یې کړم دا ته دې مایک یاري بند کړه ښه مایک دې بند کړه یاري د ما دا کمره راغټه کړي مسلمانانو د ما دا کمره راغټه کړي علي جان غوږ سه مایک دې بند کړه غوږ سه ماته غوږ سه متوجه سه کتاب درته ښیم ښه غېږ ته دا د تا کتاب د معرفة الامام در سره نوٹ کړه معرفة الامام دا د چا ده سماحة العلامة الراحل آية الله الحاج السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني پنځلسم جلد ښه کسې در سره واخله بیا یې په ګوګل کې خپله سرچ کړه ښه صحیح دا پنځلسم جلد د دې کتاب معرفة الامام دا د تاسې لوی آية الله العلامة المحقق ښه په دې کتاب کې پنځلسم جلد کې 258 صفحه ده و200 ګوره ازدواج عمر بأم كلثوم ابنة أمير المؤمنين عليه السلام نکاح دی ام كلثوم لعمر رضي الله عنه سره او ام كلثوم دی امير المؤمنين عليه السلام لور ده اوس غوږ ان الزواج عمر ابن الخطاب وده نكاح دي عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت الصديقة الكبرى سلام الله عليها دي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لر من الحوادث التاريخية المسلم بها دا اغا تاريخي حقيقت دا سداد السنيانو دي شايو پمنس کی اتفاقی خبره ده المسلم خبره ته ویل شهر جوړوي اوس غوږ سره امامانو توخین وکي کله یو څراخي کله یو صبر وکړه اوس صبر وکړه ښه اوس په دې بلې صفحې ته سراسي وګوره فقد كان النكاح برضا علي عليه السلام دا نکاح دی علي رضی الله په خوخه باندې سوي ده اوس ګوره علي رضی الله عنه علي بیا ورسته وغه علي رضی الله عنه په خپل خوخه باندې لور عمر رضی الله ته ورکوي او ته وایې هغه بد سړی و
یعنی علي رضی الله عنه لور بد سړي ته په نکاح ورکوله؟ علي صاحب ها یعنی علي رضی الله عنه خپله لور بد سړي ته په نکاح ورکوله؟ باید مخلص د پوښتنې ته جواب ورکړي که نه غلي لرې کړه. علي صاحب وساتې دغه هماغه کس چې هغه بل ورځې په لایف کې غپولي اوس به یې غفېدا شروع کوي. لرې کړه. کړه